په تیرو 40 ساعتونو کې افغان ځواکونو څنګه یو ځل بیا پر طالبانو قیامت جوړ کړی د چې څومره طالب ترهګري وژلي چیرته او څنګه یې خطرناک عملیات ترسره کړي په دغه ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو تیرو 40 ساعتونو کې 88 طالبان وژلي، 44 ټپیان کړي او 8 نور نیولي دي. د یاد وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه وړي دي. افغان ځواکونو یاد عملیات په غزنی، زابل، هرات، پکتیکا، بلخ، نیمروز، کابل، هلمند او کندهار ولایتونو کې ترسره کړي دي. خبرپاڼه کاږي چې د افغان ځواکونو د انجنیري څانګې مسؤلینو 14 بیلابیل ډولونه ماینونه هم چې د طالبانو له لوري د ملکي خلکو په لارو او سړکونو کې ځای پر ځای شوي وو کشف کړي او له منځه یې وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې پر طالبانو سخت عملیات شروع کړي دي. یوې خوا د سولې پروسه له کړکېچن حالت سره مخ شوې ده، بل خوا افغان ځواکونو پر طالبانو سخت عملیات شروع کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.